نشي پاتې کېدی. هر هغه ځوان چې ماته وایي بېکاره یم، د دې د خاطره چې بې غیرته دی، د دې د خاطره چې بې شرمه دی. نو یوه طبیب ته مریض راغلی و، بارې وله طبیب صاحب په نس کې مې چینجان دي، ډېرې دواوې مې کړي دي، ولاکه هېڅ فایده کړې ده. طبیب ورته ویل دا ډېره اسانه لار ده، قرار یوه دانه ښه خوږه تکه سره هندواڼه پیدا کړه، دا سر یې ور پرې کړه، قرار پر دې هندواڼه کښېنه، یو چینجی چې راووځي خوند یې وګوري او نور خپل ورسره راوځي، نو په دا رقم به دې نس پاک سي. مریض هغسې وکړه، یوه دانه هندواڼه پیدا کړه، سر یې ور پرې کړې او پر کښېنستی. نو چې یو چینجی راووتی، خوند یې وکړی، ډېره خوږه وه. نو باره نورو ته وویل الې راځئ یارانو، عجبه خوږه هندواڼه ده چې دننه یې کړو. نو دوستانو راځئ، عجبه خوږ کلیپ دی، ډاکټر صاحب ماشاءالله ډېر ښې خبرې کړي دي، راځئ چې واورو. ما په زرګونو ځلې دا مثال ورکړی دی. یو ټوټه خو به دې کور کې ټوټه راواخله، په اوبو یې ومینځه، اوبه مفتې دي. کله چې ټوټه پاکه شوه، ووځه د باندې، د 100 موټرو شیشې پاکې کړه، پرته د دې چې ترېنه پیسې وغواړي. یا ډاکټر صاحب پیسې نه غواړو، پیسې ډېر غلط کار دی. بس موټران هندارې د هغسې پاکو، بیا له هغه هم پر یوه سړک 400-500 موټران چېرېږي، په دا یک طرفه خو ما بیخي 600-700 موټران لیدلي دي، داسې کتار روان دي، زینه پر زینه روان دي. نو پیسې نه غواړو، بس د خدای دپاره یې پاکوو. په 100 موټرو کې خو به 10 موټرې 10 روپۍ درکړي. ډاکټر صاحب موټران والا پیسې نه ورکوي، یاره بل ورځ زموږ یو انډیوالو ډېرې هندارې پاک کړې، 1 روپۍ نه کړه، نو اوس هغه تلل دی په ایرپورټ کې د ترایې هندارې پاکوي، هغه ښه ډېرې پیسې ورکوي. پس په ورځ کې تا 100 روپۍ وګټلې. پس هر انسان چې وایي چې زه بېکاره یم، وظیفه نشته، بد کوي، بې غیرته دی، د ذهن کار نه کوي، ذهن یې 0 کیلومتر دی. بالکل او ذهن یې 0 کیلومتر، دا ډېر غلطه کوي واقعا. په دې زه موافق یم، په دې زه در سره موافق یم. نو دغه ذهن به د دې د څنګه ور اړوو، داسې یو عمله به پر کوو، که څنګه داسې یو طریقه وړاندې کړه ډاکټر صاحب، دا ډېره مهمه ده. او د داسې ځوانانو د ذهن د کار کولو دپاره زه یم. سپین ماموریت دی. د سپین ماموریت اصلي هدف دا ده چې موږ د ځوانانو په ذهن حمله وکړو. ښه، نو د حمله به څنګه کوو؟ د حمله به داسې یو سپیشل فورس ورستوو، یو ټیلر مازدا به پر پټاوو، څه به کوو؟ ته لږ چې د ده پر ذهن حمله کړې ده چې داسې درته ګوري. ښه خیر، نور ځکه زموږ ذهنونه نوکر شوي دي، ځکه زموږ ذهنونه غلام شوي دي، ځکه زموږ ذهنونه خیرات خوره شوي دي. او په دې برخه کې زه ډونیشن ته ضرورت لرم. ښه، ډونیشن غواړې؟ خو داسې ووایه ورته پیسې غواړم، موږ جریان کړو. سړی بابا څومره غټه موضوع ده. په هر صورت پیسې به درکړو، پیسې ولې نه درکړو؟ موږ خو ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو پیسو ته ډېر ضرورت دی. مالي مرستې ته ضرورت لرم، د دې د خاطر نه چې زه تاسو زارۍ وکړم. خیر دی، مالي مرسته راولېږئ. ښه، زارۍ نه کوې، یعنې په لچګۍ باندې پیسې غواړې؟ ښه، نو دا خو نو باید موږ ستا پر ذهن حمله وکړو یې پلا. زه فقط دومره وایم چې که چېرته ته غواړې کومک وکړې، هغه هم د خدای په لار کې، نو بهتره خبره دا ده چې ته لاړ شې یو 10,000 روپیو باندې چاته کومک وکړي، یو بورې اوړه ورته واخلې، په داسې حالت کې چې د هغه ماغزه لا هم غریب دي. یعنی معنا کومک به نه کوو د چا سره، نه به خیرات کوو، نه به زکات کوو، نه به سرسایه ورکوو، ولې چې هغه مغزه والا خریب دي، خرابېږي، نور یې مغزه خرابېږي، یعنی کومک به نه کوو. یا بهتره دا ده چې په 50,000 افغانیو د هغه ذهن د تل دپاره بدل کړي، تر څو هغه وشي کولی نړۍ بدله کړي. یاره ډاکټر صاحب، په 50,000 افغانۍ باندې نړۍ بدلول دا ډېره ناشونې کوي یاره. 10,000 افغانۍ به تا ته درکړو، په دا توره خونه کې، دا تورې عینې کې. هغه یو نفر د سارا څخه ښار ته راغلی و د شپې، نو په ښار کې باران و، ده تورې عینې کړې وې، بارېل د خدای د قدرت قربان سم، په کلي کې باران نشته، په ښار کې کاکولا ورېږي. نو ته دا عینې کې ایسته که نړۍ به خدای خیر کړي، نړۍ هر وخت بدلېږي انشاءالله. جالبه دا ده چې حداقل په زرګونه کورنۍ ما لیدلي شخصا. ولا جالبه ده ډاکټر صاحب، په زرګونو کورنۍ تا څنګه لیدلي دي؟ دا عجبه ده. اما زه د ویډیوګانو مخالف یم، ټول ملګري زما پوهېږي، هغوی چې موږ په وایډ میشن کې خیریه برخه کې کار کوو. ښه، یعنې خیریه بنسټ چلی، داسې ووایه ورته خیریه بنسټ لرم. که زه وګورم چې د خیریه حالت په وخت کې چا زما عکس اخیستی، نور هغه ما سره کارمند نه دی. خو دا اوس یو ګړی در مخه دې وویل چې چاته پیسې مور کوئ، زکات مور کوئ، خیرات مور کوئ، د هغه مغزه خریب دي و، خرابېږي و، او اوس بیا ته وایې خپله خیریه بنسټ کوې او تی ورکوې، موږ یې نه ورکوو پیسې، موږ خو کومک نه کولی، تی کولی سې. یاره عجبه خبرې کوې. ځکه زه ترې کرکه لرم، زه نشم کولی دا کار وکړم. ښه، بالکل و، عکسونه باید وانخیستل سي، د دې څه زه هم کرکه لرم. ښه، نشم. دا چې اسلامي اړخ نه خلک وایي چې نه دا ویډیوګانې موږ د دې د خاطر اچوو چې خلک تشویق کړو. ښه، ولې بیا عکسونه نه بلور کوئ؟ ولې چهرې نه بلور کوئ؟ بالکل دا خبره کې زه در سره موافق یم، باید چهرې بلور کړو، یعنې خوپ یې کړو، ورک یې کړو، یعنې سرونه باید ځینې پرې کړو.
جالبه دا ده چې یو نفر ته ګوري خیریه بنسټ به لري، په ډېر غټ سټنډرډ به یې لري، په ډېر غټ سټنډرډ باندې یو څه به خرڅوي مثلا ژاړمه پروا نه تا ته به خدای تعالی یو غټ بنسټ درکړي انشاءالله. زه چې فکر کوم ته ډېر پرمختګ کوې او ډېر مخته روان یې. ژاړمه په ژړا سره بنسټ نه جوړېږي. هیله کوم مه ژاړ، نور خبرې وکړئ، ادامه ورکړئ. ادامه نه غواړم ډېر شخصي شم، اما جالبه خبره دا ده چې زی به په خارج کې د افغان په نوم به په لکهاو پاونډ راوړي. ډاکټر صاحب په خارج کې خو یوازې پاونډ نسته، یورو ده، ډالر دی، درهم دی، دینار دی، او زمرد دی، او کش دی، او ګیر دی، نو یوازې پاونډ دی نه راوړي شاید به محترمه. ښه بیرته چې کله افغانستان ته راځي 10 نفرو باندې به ویشي 18 زاویو نه به چې د عکسونه اخلي. ډاکټر صاحب زاویې څلور دي، 18 نه دي. مخته یوه زاویه، شاته رستا طرف ته او چپه طرف ته څلور زاویې دي، 18 نسي کېدلی. او بیرته به وایي چې دا د ما کومکونه وکړه. یو مثال یې درکوم، سړی چې څوک خفه کېږي خوشحاله کېږي، اما دا اصلي حالت روان دی زموږ. یا نه خفه کېږم، یو بله نه خفه کېږي، دا ټوله دا دې تا ویني مهرباني. یو نفر پیسې اخلي د خارج نه، هغه دوستان چې په خارج کې دي او د دوی ملاتړ کوي د دې د خاطر چې غریبانو سره مرسته وشي. دته ویل کېږي چې موږ 40 غوایان لالو. زی خبره کوي هر غوایه اخلي په 80,000. یاره په 80,000 خو ګیلګۍ ولاکه د ښکاره کې ته د غوایي خبره کوې. خیر په 80,000 به یو دانه معنی پیدا سي. لیکي چې دا غوایه ما اخیستی په 1 لک، په هر غوایه کې 40,000 روپۍ ووهلې. وروسته د هغې نه څه شی کوي، وایي چې اوس داسې وکئ چې موږ وایو چې موږ 40 غوایان نه دي اخیستي، 80 غوایان مو اخیستي. واه عجبه لاره در معلومه ده، 80 غوایان. دا لږ چې په خپل خیریه بنسټ کې هم داسې یو کړن سرته رسولی ده. ښه 80 غوایانه، ښه نو څنګه وروره څه رقم؟ تاسو یوه ویډیو د دې طرف نه تیره کوئ چې دا غوایان حلالیږي، بیا بیرته په همدې غوایانو د بل طرف نه راشئ، بیا دا دواړه ایډیټ کوئ، 40 غوایان بدل کوئ په 80 غوایانو. یاره ډاکټر صاحب مخکې چې 18 زاویې یادې کړې، اوس چې د یوې خوا عکاسي یاده کړل، د دا بلې خوا دې یاده کړه، نو خو د 18 زاویو عکاسي چې وکړي دا 220 غوایانه، د 40 څخه به 220 غوایانه جوړ سي. ایډیټ کې یو ځلې داسې راشئ چې دا دی 40، بیرته بیا دې طرف ته لاړ شئ، د همغې په ادامه یې ور جوړه کړئ لکه 80 غوایان چې خارج ته یې ورکړئ چې قناعت ورکړو. ډېر غټ بنسټونه موږ لرو چې په خارج کې هغه خلک چې د مسلمانانو زړه سواندي دي هغو ته ګپ او فریب ورکوي چې په افغانستان کې مسلمانان تباه شوه، په لکهاو پیسې اخلي، په میلیونهاو پیسې اخلي، دلته یې راوړي، د افغان په نوم خپل جیبونه پرې ډکوي، خپل شخصي کارونه پرې کوي، خپل شخصي تجارتونه پرې شروع کوي. بالکل بالکل دا خبره چې په ګل بدله ده، دا در سره منم. دا چې تا ته معلومیږي انشاءالله بس تا به هم څه سره ټولې کړي. داسې نشم کولی، ځکه زه د چا نه ډونیشن نه غواړم چې ای ظالمه اوس چې خوله اصلي ځای ته راغله، چا نه ډونیشن نه غواړې؟ خو دا اوس مخکې چې ویل چې ډونیشن غواړم، اوس یې وایي زه د چا نه ډونیشن نه غواړم. سخته ژر پر دا ځای ودرېده، ډېر بیدار ګوره نو هی هی راځه راځه وینا کوه. زه هېڅکله د چا نه چې دی ډونیشن بیس کومک نه غواړم، زه فقط په خپلو افغانانو غږ کوم، په ځوانانو. بس ډاکټر صاحب خبره شوی سوله، یاره عجبه ښه روان وې. مخکې چې ډونیشن غوښتي، اوس موږ ډونیشن درکوي، هغه دا دې اوس په خپله پښیمانه سوې چې ډونیشن نه غواړم، پر ځوانانو غږ کوم. نو خو ځوانان خو تا هغه په موټر شیشو باندې مصروفه کړل. غواړئ ځوانان بدل کړئ؟ څومره چې وسه لرئ کومک وکړئ. یاره ډاکټر صاحب تا ویل ځوانان بدلوم، اوس بیا موږ ته وایي ځوانان بدل کړي. کومک د چیش کومک وکړو، خو نو هغه د ځوانان په شیشه مصروفه سوله، کومک د چیش وکړو. وسه نه لرئ؟ زه یم، هیڅ مشکل نشته، څومره چې کولی شم مخته ځم. 10 راسره یي، 5 یې کور کې ورکوم، 5 په دې سپین ماموریت بدلوم، او دا سپین ماموریت پراخ اړخونه لري. ظالمه مخکې خو خیریه بنسټ و، اوس سپین ماموریت سو. په خیریه بنسټ کې خو دې پیسې واخیستلې، جارو قربان یې کړلې، اوس لږ چې په سپین ماموریت باندې بنسټ لږ چې په سپین ماموریت واوښتي، اوس په سپین ماموریت معنا ډالر مصرف کو. تاسو د سپین ماموریت مبارزه زما په یوټیوب چینل ډاکټر شکیب لیدلی شئ. مثلا ریجیک ویکنس مونږ یې ولاړی ده،
زما ممبرشیپ کې تاسو کولی شئ 2 ډالرو باندې تاسو زما ممبرشیپ اخیستی شئ په یوه میاشت کې ستاسو ژوند بدلوی شي. یعنی ځوانان ته تشویقوله چې ذهن یې واړی اوس 2 ډالره به دی مصرف کړي او ستا ممبرشیپ یعنی ملګرتیا به کوي بیا نو ته کولی سې چې د دې ذهن بدل کړي. خو تا ویله چې ځوانان پیسې نه لري هلته چې د موټر شیشې پاکوي راوجوځي او کار دې کوي او دلته بیا ستا دپاره دا 2 ډالره موږ د کمه کړو. نو یاره سمه لار وښیه دا رقم خبرې مه کوه پلا یو طرف بیا بل طرف په دې کې موږ خپله دماغ اوړي. امانه زما ځوان ولې علیشا 007 ته کومک نه کوي؟ هر ډاکټر صاحب علیشا 007 ته څنګه پیژنې؟ یا خو د پاکستان ده، ته خو افغانانو ته نصیحت کوې. دا اوس د افغانستان کې د پاکستان څنګه سره راګډ سو؟ ولې د هغې ویډیوګانې نه ګوري؟ ولې زما ویډیو چې کله ممبرشیپ یې په پیسو یې ولې راته کومنټ کې نه لیکي چې او ته زموږ ژوند بدلوې، ولې مفت بدلوې؟ مرګ یې ژوند دی چې دی مفت ولې باید بدل کړم؟ یاره ډاکټر صاحب ژوند خو د الله په لاس کې دی، دا خو الله تعالی زموږ په نصیب کې لیکلي. نو ته زموږ ژوند په 2 ډالره څنګه بدلوې؟ دا د الله تعالی په کارو کې ته څنګه لاسوهنې کوې؟ دا چمونه مه کوه یاره، ګناهکاره کېږې، ما هم در سره ګناهکاره کوې. علیشا ته پیسې لري ما ته یې نه لري؟ یاره ډاکټر صاحب علیشا خو ځان ته علیشا ده او تو علیشا دونې فرق لري لکه غوا او بټوا. علیشا ته پیسې لري د خپل روح بدلولو ته یې نه لري. علیشا ته پیسې لري د خپل مغز بدلولو ته یې نه لري. علیشا ته پیسې لري د خپل ژوند جوړولو ته یې نه لري. ولې باید ښه شی مفت وسي؟ یاره ډاکټر صاحب نو ته ښه سړی یې ځکه باید ته مفت واوسېږې، نو ته پیسې ولې غواړې؟ دا رقم نو نه کېږي. او په عین حالت کې که چیرته ډونیشن ډېر شي موږ کولی شو خپله مبارزه پراخه کړو. نننۍ دغه یو ساعته مرکه چې تاسو ګورئ په دې چینل دا پیل دی د سپین ماموریت د مبارزې دپاره. د غضب پیل دې څه په هغه پیل چې تا شروع کړی دی ماغزه چې سره راګډ وډ کړله په یوه خبره چې ولاکه پوه سوی هدف مې لا نه دی ترلاسه کړی تر اوسه پورې. زه تر اخره پورې نشم کوی د دې مبارزې سمبول اوسم. زه تر اخره پورې نشم کوی د دې مبارزې الګو اوسم. زه تر اخره پورې نشم کوی د دې مبارزې یوازینی قهرمان اوسم. زه نوو قهرمانانو ته ضرورت لرم. یعنی په عین حال کې دې ځان قهرمان کړي. نور قهرمانان خو نو نسته ځکه چې هغه باید تا ته 2 ډالره درکړي بیا قهرمان کېږي، که نه ولاکه پورې چا د قهرمان شک کوي. او دا نوي قهرمانان هغه خلک دي چې ما سره کومک کوي، هغه که مالي، هغه که په دې شکل تخنیکي، هغه که کانټنټ بیسي. په زه د ځوانانو نه هیله لرم چې بلې سپین ماموریت په شدت سره ستاسو مرستو ته ضرورت لري. زړو نه هغوی چې په خارج کې دي هغوی چې پیسه داره دي. یعنی چې تا ته پیسې درکړې هغه قهرمان دی. نور که دا رقم زما په رقم ښه ځوان چې تا تعقیبوي او ستا ښایستې خبرې باندې نظر ورکوي دا نو قهرمان نه دی. او ولې چې باید 2 ډالره درکړم بیا ته قهرمان یې او ما ته د قهرمان په سترګه ګورې. ډېر ظالم سړی وختلی یاره، الهیه که خوا دې راباده کړه. تاسو که د زکات پیسې ورکوئ د دې د خاطر چې یو غریب سره مرسته وشي، هماغه د زکات پیسې راولېږئ دلته چې موږ د یو غریب مغز د غربت نه وژغورو. ګوره ډاکټر صاحب دا د زکات مسله نه کې غټه ده، دا چې ګوره ډېره لنډ تشریح کړله. چاته معنا زکات مه ورکوئ، یوه زکات پر ځای چې پیسې ورکوئ پیسې مازې ورښکاره کړي نور یې پر مغز حمله وکړه نه، یو راکټ یې پر دا مغز ووله. زکات خو هغه چاته ورکول کېږي چې غریب وي، غریب ته زکات ورکول کېږي. اول په خپلوانو کې ورکول کېږي، که په خپلوانو کې نه بیا د خپلوانو خپلوانو ته ورکول کېږي، که هغه نه بیا همسایه ته ورکول کېږي، که همسایه هم نه معنا خان وي نو بیا د همسایه و خپلوانو ته ورکول کېږي. ګوره د زکات دونې غټه مسله ده، دا رقم مه کوه نو. او بل الله تعالی زکات فرض کړی دی پر مسلمانانو باندې چې تاسې و خپلو غریبانو ته یا بېوزلو ته زکات ورکړئ. زکات الله تعالی فرض کړی دی. نو ته څنګه د الله تعالی فرض ردوې یا غلطوې؟ دا خو ګوره اسلام کې توهین کوي، اسلام ته چې ګوته ونیول دا ګور دا مه کوو، دا عقل څه کار واخله قربان دې سم په هغه نازکو برېتو. تر څو هغه غریب خپل کار شروع کړي نو دا ډېره زیاته مهمه ده. سپین ماموریت پراخه لړۍ ده. و د غضب پراخه نړۍ چې څه دا څونې پراخه نړۍ ده، ګرد د اسلام چې سره ګډ وډ کړي، ګرد شان چې سره تباه او برباد کړله. یو پیل یې همدا دی. غواړم په 2 ټکو کې ځوانانو ته یو کوچنی پیغام ولري. په 2 ټکو کې یاره بیریږه مزه نه دي خوري، ته مزه یې نه کې کړي چې څه چړېخه پر سترګو نه راځړېږي. 2 ټکي څه معنا لري؟ ورته لنډ پیغام ووایه. په دا 2 ټکي یو خبره ده، دا هلک چې سره پوه کړي مو چې ظالمانو. شرم ولرئ، بې غیرته مه اوسئ. یې دې تا په دا 2 ټکو کې استغفر الله. مننه، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب.